بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل وتويا من كان سوک چوی عدوا دشمن لجبریل دفرا د جبریل علیه السلام د جبریل علیه السلام فإنه پس بشک هغه نزله نازل کړی دی دغه کتاب علی قلبک فزلستا باندې پیغمبره باذن الله فاذن د الله رب العالمین مصدقا چې هغه تصدیق کوون کې دی لما د هغه صاحب بین یدیه چې مخکې د دین دی وهدن او هدایت دی وبشرا او زیر دی للمؤمنین د فار د مؤمنانو نو مخکې سو اعتراضات به د دوی و ذکر کیږي او د هغه اعتراض اصل کې جوابات چې دینو هغه په دې کې ذکر کیږي چې د یهودو قلاریدل چې دینو هغه نشته دی هغه د حق په ضد کې ولاړ دي نو څوک چې د حق په ضد کې ودرېږي د هغه خبرې نه ختمیږي لکه د کم ځای نه موږ دا بحث شروع کړی د بن اسرائیلو د یهودو څومره صفات ذکر شو او نوې نوې خبره چې راځي نو هغه د بلې خبرې نه زیات دی حالانکې د هرې خبرې جواب چې وشي نو د جواب نه بعد دا معلومیږي چې بس خبره ختم شول خو چې کله انسان په زړه کې ضد نیولي د الله او د حق نه د مخ اړولو نو که هغه ته هر څومره دلایل پیش شي او په هغه حقیقتونه کولاو شي په هغه ځان ته په زړه کې یو خپل حد مقرر کړی دی او دی ویلی دی چې دا به زما دپاره حق او چې هر څومره حق راشي نه منم یعنې دی په هغې غلط ضد کې چې دی نو په هغې کې لګیا شوی دی نو یهود چې دی دا په ضد کې ډېر زیات سخو د اسلام په دشمنۍ کې ډېر زیات سخو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دشمنۍ کې ډېر زیات سخو نو د هغوی د سختۍ مثال ورکړی کېږي چې د دې سختۍ دپاره هغوی په قرآن باندې اعتراض کوي په پیغمبر باندې اعتراض کوي په ملائکو باندې اعتراض کوي په جبریل امین باندې اعتراض کوي نو په الله رب العالمین باندې هم اعتراض کوي ځکه چې الله رب العالمین دلته چې کم جواب د جبریل له طرف نه کوي نو مطلب دا دی چې اصل کې دوی دا کومه دشمنی چې کوي نو دا د جبریل سره نه بلکې دا د الله رب العالمین سره کوي ځکه چې کلام الله نازل کړی دی او راغلی د الله رب العالمین په اذن باندې دی نو بیا که دوی دشمنی په دې وجه د جبریل سره کوي چې دوی دا کار کړی دی نو دی د الله په اذن کړی یا د جبریل سره دوی دشمنی په دې وجه کوله چې الله رب العالمین دوی ته کم عذابونه مخکې ورکړي وو نو دا په ذریعه د جبریل علیه السلام ورکړی شوی نو دوی هغه دشمنی کول نو که جبریل علیه السلام ذریعه ګرځېدلی دی خدا د هغه مرضي نه و چې ګنې په خپله مرضۍ کړي بلکې د الله رب العالمین په حکم باندې کړي دي او ملائک بیا داسې چې هغوی د الله رب العالمین په حکم کې خپل رضا او یا خفګان ته نه ګوري بلکې حق د هغوی رضای په کم باندې چې الله رب العالمین رضا کیږي نو قل وتوایا من کان عدو الله سوک چې وي دشمن د پاره د جبریل علیه السلام نو دلته کې یو واقعیت اشاره ده چې شان نزول داسې بیانېږي یو واقعه ده چې د یهود چې دین وای دا راټول شوله د دوی د علما ورال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو دوی ته ډېرې جوړې خبرې هم معلومې وې ولې چې د کتابونو علم ورسره او د تجربې تیرو د پیغمبر پیژنګلو ته ډېره زیاته عجیبه طرز کې دا و چې هغه خبرې ورته معلومې وې ځکه چې پیغمبران پکې ډېر زیات راغلي وو نو په دې باندې پوهېدل چې کومه خبره صرف د پیغمبر پورې خاص او کومه خبره عام خلک پیژندلی شي نو دوی راله رسول مبارک صلی الله علیه وسلم سره کېناستل او یو قسم له مناظرې مقرر کړله چې مونږ ستانه څه تپوسونه کوو که فرض که صحیح جوابات دې راکړل نو د دې سوالاتو جوابات صرف او صرف پیغمبر کولی شي نو موږ ته پته ولګي چې ته حق پیغمبر یې نو بیا به د باندې ایمان راوړو رسول مبارک صلی الله علیه وسلم ته د دوی حالت معلومو نو الله رسول ورته وویل چې په دې خبره باندې تاسو زما سره کلک لوز او وعده را سره کوئ چې د سوالاتو جوابات هم وشي نو بیا به الله رب العالمین باندې ایمان راوړئ
کلک ایمان به محمد رسول الله په نبوت او په قرآن کریم باندې راوړی، یعنی ایمان باندې تی لوز واغستو، کلک او مضبوط لوز تی واغستلو او ډېرې مضبوطې وعدې چې د هغې تی واغستلې چې ستاسو جوابات به وشي، خو که فرض که تاسو د دې جواباتو نه بعد تاسو ایمان راوړی نو د دې نه بعد به دا کار وشي، او که فرض که دا نه کوئ نو بیا مطلب دا دی چې په خپله خبره ختمیږي. نو هغوی وی چې مونږه 4 خبرې راوړې دي او دام داسې خبرې راوړې دي چې که دا د نبي نه علاوه بل چاته نه معلومیږي، که دا ته معلومې شوې نو په خپله خبره چې دی نو هغه بیا حل او بیا مونږ تیار یو، په تا باندې به ایمان راوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووی چې وایه ستاسو څه سوالات دي بس ووایه په دې واده باندې. نو دوی اولنې تپوس دا وکړو، وایي دا تورات د نازلېدو نه مخکې یعقوب علیه السلام په ځان کم خوراک حرام کړی و، او دویم تپوس یې دا وکړلو چې د نارینه او زنانه په منځ کې چې د نارینه او زنانه د اوبو پرخ چې دی نو هغه څه دی، او بل تپوس یې د دې سره دا وکړلو وایي چې دا نارینه او زنانه الواد چې پیدا کېږي هلک یا جنۍ نو د دې څه وجه ده، یعنی دا څنګه، او بل تپوس یې دا وکړلو وایي چې دا نبی امي چې دی د ده د خوب په حالت کې څه حالت چې کله دی ودی نو د څه حالت بیا راته وایي د دې پسې دا ووایه چې په ملایکو کې که ته پیغمبر یې نو دوست دې څوک دی، په ملایکو کې ستا دوست څوک دی. نو رسول مبارک صلی الله علیه وسلم شروع وکړل او دوی له قسم ورکو د اول نه، وایي ستاسو د قسم په هغې الله باندې چې چا تورات په موسی علیه السلام باندې نازل کړی دی. یعقوب علیه السلام باندې بیماری راغلی و او هغه بیماری د خنسا رګ دا بیماری و، نو هغه په ځان باندې یو خوراک حرام کړی چې کم د ټولو نه زیات هغه ته محبوب و په طعام او شراب کې، خوراک او اسکاک کې، نو هغه د اوښانو غوښه او د اوښانو پیو، نو دا دواړه په ځان باندې حرام کړو. نو قسم په دې ورکو چې ستاسو دی په هغې الله باندې قسم چې تورات په موسی علیه السلام باندې نازل کړی دی، تاسو ته خو پته ده چې داسې زو. نو بیا دوی وی اللهم نعم، بالکل خبرم دقه ده، دا خبره خو صحیح ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په دوی الله گواه کو، الله ته گواه اوسه، یعنی مقصد دا دی چې ما گواه خبره چې دی جواب ورکړلو، دوی خو ومنله، اقرار هم چې دی نو هغه وکړلو. بیا ولا قسم ورکوي وایي ستاسو دی په هغې الله باندې قسمي چې د هغه نه علاوه هېڅوک بل اله نشته دی، او په موسی علیه السلام تورات نازل کړی دی، دا هره پیرو سره د موسی علیه السلام او د تورات ذکر کوي. قسم په دې ورکړلو چې تاسو په دې باندې خبردار یې چې د نارینهو به سپینه او ټینګه ده او د زنانو به زیړه او نروبه ده، تاسو ته په دې پته ده. نو هغوی وی چې اللهم نعم، دا خبر هم ټیک ده، دا دې هم صحیح ووی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وی الله ته ګواه اوسه په دوی باندې، او بیا دوی له قسم ورکوي چې ستاسو دې په هغې الله باندې قسمي چې موسی علیه السلام ته تورات ورکړی دی چې کله دا اوبه د چا چوته شي یعنی غلبه شي نو هغه اوبو طرف ته که د نارینه اوبه غالبه شي نو نارینه بچی کېږي، او که د زنانه غالبه شي زنانه بچی کېږي. وایي داسې ده. نو دوی وی او دا خبره هم صحیح ده. او بیا یې وله قسم ورکو په الله رب العالمین باندې چې په هغې الله چې په موسی علیه السلام تورات نازل کړی دی چې تاسو د دې خبرې پته ده چې نبی امي چې کم دی یعنی ځان یادی چې هغه کله ودی نو سترګې پټې خو ګورې زړه یخي وده کېږي نه، وی چې داسې ده دې ته پته ده. نو وی چې او بالکل د دې خبرو که خو بیا څه جواب یې کولی نه شو، ځکه چې کلک قسم به یې ورکو، که نه دا خو ډېر زدیان او خطرناک خلک و، د پیغمبر د قسم نه یېرېدل نو په هغې د وجې نه به او کولو، او نور چې دی نو که پرس که دا قسم یې نه ورکولی نو دا خلک منکرېدل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته دا خبرې وکړلې نو دوی وایي د دې نه بعد ورته وایي چې دا خبرې خو دې راته وکړلې، خو اوس راته دا ووایه چې ملایکو کې دې دوست څوک دی، دا زمونږ اخري خبره ده. نو یا د سر خبره منو ملګرتیا کوو یا بس جدایي به م راشي په منځ کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووایي چې زما دوست چې دی نو هغه جبریل امین دی، او الله رب العالمین یو هم پیغمبر نه دی رالیږلی دنیا ته مګر د هغوی دوست چې دی نو هغه جبریل امین دی. یعنی دا وحی چې راوړی دی نو دا مکمل جبریل امین راوړی، هر پیغمبر ته چې راغلی دی. د دوی هغه رد کوي چې که ته په جبریل باندې څه اعتراض کول غواړئ نو په نوم پیغمبر ته وحی جبریل راوړی ده. نو بس دوی وی جوړم نه راځي، ځکه چې جبریل خو زموږ دشمن دی. که چېرته بل ملایک د باندې وحی راوړی وی نو بیا هم دله ملګرتیا
کوله نو د مناظرو د اخري نتیجه هم دي سلور سوالاتو سلور وانه حل شو نو اخره کې بیا یو دي چې ټکې نیسي چې په دې جوړ نه راځي نو اخري نتیجه یو د مناظرې سره وتله وای چې خ جبرئیل له ملګری دی نو حالان کې دا خو دې ته پته ده چې الله رب العالمین د دغه ملائک دا ډیوټي لګولې ده نو په دې کې یو واقعه بل هم مشهوره ده خو ټیم زموږ سره ختم شو عمر ابن خطاب رضی الله عنه بوي د دوی خواله ډیر ورتلو د دوی هلته یو مدرسه و مدراس به ورته وي نو هلته کې به ورتللو ځکه چې هغه به کتله چې دا مصدقا لما دا کم تصدیق چې قرآن د تورات کوي یا تورات د قرآن کوي نو په دې به تعجب کول او تورات به اورېدلو یو ورځ هلته کې ورغی نو د هغوی ورته قسم وکړو چې ستا په ملګرو کې ته زموږ ډېر زیات خوښې ځکه چې ته زموږ خوا ته راسې نو بیا دا واقعه به را مختصر کو صرف چې خبره مخې له راشي نو هغه ورته بیا داسې وکړله چې دوی له قسم ورکوئ تاسو ما ته په الله باندې قسم وکئ چې دا پیغمبر تاسو پیژنئ که نه دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تیر شو دي وی چې دا پیژنئ او که نه چې دا پیغمبر دی او که نه نو هغوی خو بیا په قسم کې څه نه شو ویلی وی چې بالکل هم دا پیغمبر دی دا ستا ملګری چې دی دا پیغمبر دی نو ایمان پې ولې نه راوړئ نو د هغوی سره خو بیا بهانې ډېرې وې نو بیا د دوی په منځ کې چې کومه ګفتګو وشوله اوږدن عمر ابن خطاب رضی الله عنه راووتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې تیز لاړو هلته چې کله ورسېدلو نو دوی یو بانه دلته عمر ابن خطاب تم دا وکړه چې ایمان پې ځکه نه راوړو چې جبریل امین زموږ دشمن دی او دا دشمن ورته وحي راوړي دا که دا میکایل راوړی و نو میکایل ته به دوی خپل دوست وي علیه السلام نو که فرض که هغه راوړی وی نو بیا مونږ پې ایمان راوړلو خو دا چونکې جبریل امین ورته راوړي نو په ده باندې مونږ ایمان ځکه نه راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې عمر ابن خطاب ورسېدو او خبره ورته شروع کول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته عمره ستانه لږ مخکې آیاتونه نازل شو ستا خوښه نه ده چې درته واورم نو هغه ورته یا رسول الله صلی ولې نه ماته یې ووایه نو هغه دا آیاتونه قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله چې دا نن ذکر شو نو یعنی هغه حیران شو چې یا رسول الله ما خو دا ته اوس دا واقعه وي چې ما خپلته په دې طریقه باندې بحث وکړو او په هغې باندې آیاتونه ډایرک را نازل شوله نو قل من کان عدوا لجبریل څوک چې د جبریل علیه السلام سره دشمني نو دا په اصل کې قل من کان عدوا لجبریل څوک چې دا وایي نو هغوی ته ووایه چې څوک د جبریل سره دشمني کوي نو فانه نزله بېشکه هغه نازل کړی دی دا کتاب علی قلبک ستا په زړه باندې باذن الله د الله رب العالمین په حکم باندې نو ګوره یو دا کتاب راغلی د کم ځای نه دی د الله د طرف نه ولې راغلی باذن الله راغلی د الله په اذن باندې د الله اذن هم په دوه قسمه دی یو اذن داسې چې لکه یو کار د نقصان او د ګناه کار هم چې د الله اذن پکې نه یعنی اجازت نه نو دا نه کیږي او یو کار داسې چې اذن هم پکې یو مرضی هم د الله خوشحالېږي په کار باندې نو دلته الله په خپله وایي چې باذن الله زما په حکم شوی دی نو په دې کې راضي هم دی او اجازه پکې هم ده نو د الله رب العالمین په حکم باندې چې دی نو دا کار شوی دی او دا کتاب راوړی دی او بیا د دومره قدرمنې فرشتې یعنی جبریل امین په لاس باندې راغلی دی او بیا دا وحي چې راځي د وحي مرکز څه دی هغه زړه دی دلته ځکه او ذکر شوله چې علی قلبک ستا په زړه باندې چې دی نو دا کتاب چې دی دا دروړی شوی دی مصدقا تصدیق کوونکی دی لما بین یدیه د لما مطلب دا دی چې مخکې کم کتابونه د دې ټولو تصدیق کوونکی دی نو دا کتاب ځکه لازمن منل پکار دی چې مخکې کتابونه ټولو د اقرار او تصدیق کوي چې هغه د الله کتابونه راغلي او په خپل وخت کې هغې ته هم هدایت ویلی شوی دی او قرآن کریم کې مخکې به راشي چې هغې ته هم هدن و نور ویلی شوی دی چې خپل وخت کې هغه هدایت او نور خو اوس خو هغه کتابونو اصل شکل په دنیا کې موجود نه دی بلکې هغه جب هم دوی ته اصل نه د معلومه دومره تبدیلی پکې راغلي په سلسل جبو کې کتابونه لیکلی شوي دوی ته پته نشته چا صحیح به پکې کم یوي خو هر یو دعوه کوي زما دا کتاب چې دی دا څه دی دا صحیح دی وهدن او هدایت دی وبشرا او زیر دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو الله رب العالمین د عمل کولو توفیق را نصیب کړي